قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د نن ورځې مهمه پیښې او تازه لنډ او مهم خبرونه له موږ څخه واورئ. طالبان د اوربند په اړه د غربي رسنیو له تودو بحثونو او راپورونو وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد غبرګون ښودلی دی. نوموړي ویلي دي په دې اړه لا هم د طالب مشرانو ترمنځ خبرې او بحثونه روان دي او په وینا یې همدا چې مسله نهایي شي طالبان به خپله پرېکړه اعلان کړي. پکتیا کې د عامې روغتیا ریاست اړوند د 15 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې 3 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. امریکایي پوهنتون د افغانستان امریکایي پوهنتون مشر ډیوډ سیډني نن د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان امریکایي پوهنتون به خپل فعالیت راتلونکي کلونو لپاره وغځوي، خو وايي د مالي خوندیتوب لپاره لا هم مالي سرچینو ته اړتیا لري. کندهار د راپورونو له مخې د افغانستان په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د شترمرغانو فارم جوړ شو. د کرنې وزارت رسنیو ته په یوې لیږلې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې یاد فارم د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوی او په دغه ولایت کې لومړنی فارم دی چې تر دې دمه ترې څه باندې 6,000 شترمرغان پلورل شوي دي. پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن وایي چې د کابل حکومت پلان لري څو د کونړ او کابل پر سیندونو 14 د اوبو بندونه جوړ کړي. د مومن په وینا دا چې په پاکستان کې ډیری سیمې د خپل اړتیا وړ اوبو له کابل سیند څخه پوري کوي، نو دغه بندونه جوړېدو سره د پاکستان له ستر بحران سره مخ کېدلی شي. نورستان د کونړ او نورستان ترمنځ اوسنۍ لارې د دې لارې مسافر له سختو کړاوونو سره مخ کړي دي. دغه لار خورا له ستونزو ډکه لار ده. دا لاره چې کونړ او نورستان ولایتونو سره تړي د معلوماتو له مخې شاوخوا 120 کیلومتره اوږده ده او لا نه ده پخه شوې. دیني عالمان افغانستان د بې پرې علماو د سولې کاروان له ښکېلو غاړو د سولې په خبرو کې د نرمښت ښودلو غوښتنه کوي. وايي راتلونکي سه شنبې له طالبانو سره د خبرو لپاره کندهار ته ځي. د افغانستان د بې طرفه علماو د سولې کاروان تر نوم لاندې نن په کابل کې شاوخوا 70 دیني عالمان راټول شوي وو. ننګرهار په ننګرهار ولایت کې د الکترونیکي تذکرو د ویش په دفتر د برید څو میاشتې تیرې شوي دي، خو په یاد دفتر کې له دغه برید وروسته پراخې ستونزې راولاړې شوي دي، خو د حل په موخه لا هم کوم ګام نه دی پورته شوی. نن په دغه دفتر کې یو شمېر میرمنو، ځوانانو، سپینګیرو د دفتر له کارکوونکو سره ټکوه چې ګواکې مراجعینو ته کار په سمه توګه نه کوي. سرحد د ننګرهار ولایت اړوند تورخم ښارګوټي مسؤلین وایي له دې لارې د افغانستان ته د کلدارو راوړو مخه نیولې ده. دغه راز چاته د اجازه هم نه ورکول کیږي چې له اړتیا زیاتې افغانۍ له ځان سره انتقال کړي. تخار د افغانستان په شمال کې د تخار ولایت سیمه‌ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستي برید کړی دی. د تخار ولایت وایي جواد حجري داسې ویل تېره شپه ترسره شوی دې برید کې طالبان 18 تنه وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي دي. نیویارک د امریکا په نیویارک ایالت کې د یو یهودي عالم راهب په کور کې د چړې برید له امله لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. هرات ایرانی چارواکي وایي چې له افغانستان سره د اورګاډي پروژې کار به تر راتلونکي 3 یا 4 میاشتو کې بشپړ شي. هلمند حکومتي چارواکي وایي د کجکي بند د دویمې برخې چارې چې د 100 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا به ولري پیل شوي. د مرغومې په اتمه د اړوند موضوع په اړه نیول شوي مراسمو ته د هلمند والي محمد یاسین خان ویل چې د کجکي برېښنا بند د دویمې برخې جوړولو چارې نن پیل شوي دي. مالیې وزارت د مالیې وزارت مسؤلین وایي د پاچا خان نړیوال پوهنتون د جوړېدو چارې به ژر پیل شي او له اړوند وزارتونو غوښتل شوي چې تر راتلونکو 3 اونیو پورې خپلې طرحې د مالیې وزارت ته وسپاري. اکشي کمار د ګډ نیوز فلم د کتنې پر مهال د رسنیو سره خبرو کې د تاوتریخوالي وغنده. نوموړي اکټر څخه د ګډ نیوز فلم ته د کتنې پر مهال د وروستیو مظاهرو او د پولیسو د عکس العمل په اړه پوښتنې وشوې. نوموړي په ځواب کې ویل تاوتریخوالی چې هر ځای وي زه په کلکه غندم. هغه ویل زه تاوتریخوالی هیڅ نه خوښوم. هر څوک چې تاوتریخوالی جوړوي ښه کار نه دی او باید ډډه ترې وکړي. هند کې د تابعیت د نوي قانون پر ضد لا هم لاریونونه دوام لري او پولیس هڅه کوي له هرې ممکنه لارې د مسلمانانو معترضینو مخه ونیسي. په
په یو تازه اقدام کې دغه هیواد د میروت ایالات د پولیسو مشر الیکشن ناراین معترضینو ته ګواښ کړی چې خپل لاریونونه پای ته ورسوي کنه نو سخت به یې وځپي. ناراین په یو خپره شوي ویډیو کې مسلمانانو ته په خطاب کې ویلي دي چې تاسو دلته د اعتراضونو حق نه لرئ. دلته د هند خاوره ده، که د میشتېدو حق هم نه درکوو تاسو باید په هند کې د اوسېدو پر ځای پاکستان ته ولاړ شئ. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهم او لنډ خبرونه واورئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.